نننی زمنگ سبق سورة النساء پنزم سپارہ 140 نمبر آیات خوانوالی تر آیت نمبر 143 پوری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقد نزل عليكم في الكتاب او تحقیق سرا ارالے گلے دے تاستا پا کتاب کے دا حکم ان اذا سمعتم آیات اللہ دا حکم چکلواوری تاسو آیاتون دا اللہ يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم چه کپر کولشی پاغی باندی او ٹوک کولشی اغی پوری نمکی نی تاسو اغی سرا حتى يخوضوا في حديث غيره تردی چی دی انونوزی پا بیان بلکے انکم اذا مثلهم یقینا تاسبا پا دغوخ کے پشاند دی بیئی. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. یقینا اللہ جمع کون کے دے منافقانو او کافرانو لرا پا جہنم کے طول. الذين يتربصون بكم آغا کسان چه انتظار کئی پتا سبان دی. فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ نکویتا سلرا فتح د طرف د اللہ نا وائی دی آیا نو منگ تاسو سران. وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ او کوي د پارد کافرانو حصہ. قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين نوائی دے آیا منگ نو مسلط شوی ستاسو پا امدادو او نوی بچکڑی منگ تاسو دا ضرر دا مؤمنانو نا. فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ نو اللہ پیسلبو کی پمینستاسو کی پورزد قیامت. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا او چربو نگرزی اللہ د پارد کافرانو پا مؤمنانو باندی لارد ملامتیا. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم یقینا منافقان تگی کئی دا اللہ سراہ خپل خیال کی او دا اللہ سزا ورکون کے دے دیتا دا ٹاگائی. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى
او کله چې ادریږي دی منز یعنی د دین کار تا نو ادریږي سسپستو یراؤون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا ځان خی دی خلقو تا او نیا دی الله لره مگر لگو مذبذبین بین ذالک دو پڑکتی پمینس ددی کی لا الہ اولائی ولا الہ اولائی ندی دی مؤمنانو سرن او ندی دی کافرانو سر حقیقت کی ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا او پچا چې مهر د گمراهای وهي الله نو چربا انمومي تو اغلر لار